السلام علیکم قدرمنو سیمانو زه بیا راغلاست ترڅو د سبان د ځلم چې په سیکشن کې چې د پاتې کار بشپړو او کټینګ او فیلینګ چې د محاسبه کوو دغه لاس راوړو نو زه راځم په لومړي قدم کې چې د آرډین چې د موږ انتقالو دلته به راشم شو سایډ بای سایډ به کومه چې تر څو دا ښکاره شي موږ ته دواړه زر زر چې دی را انتقال کړی شو راوړم دا ولته به خالي آرډین یو نه ورسو دې ځای کې ښه راځم لومړی آرډي ته ګورم چې لومړی آرډي په کوم ځای کې لومړی سیکشن زموږ په کوم آرډي کې دلته چې کوم سیکشن موږ اخیستی دي دا به انجینر صاحبانو موږ هلته رسوو لکه لومړی زموږ سیکشن چې دی په 0 0 کې دی دویم سیکشن زموږ په څو کې دی که دلته موږ وګورو دویم سیکشن زموږ په 0 جمع وصلت امني اوس راځو لومړی سیکشن زموږ په 0 کې دی دویم چې دی دویم سیکشن زموږ په 18.40 آرډي کې دی دلته راځم 0 دویم چې دی زموږ په 18.40 آرډي کې دی دې ترتیب سره راځم دریم سیکشن ګورم دریم سیکشن چې دی په 15 آرډي کې دی 15 او څلورم سیکشن ته راځم څلورم سیکشن ګورو څلورم په 226 کې دی او پنځم په 230 کې دی په 230 کې دی نیم سیکشن په 311 کې دی او بل سیکشن زموږ په 348 نوي 348 او بل چې 304 نوي اشاریه سلور کله یار ډېر کې په دې ترتیب سره چې دا نور هم رسومنګا سلور سوا اتلس سلور سوا 15 شپېته سلور سوا او ولس اشاریه و او سلور سوا 15 شپېته اشاریه 15 سلور سوا 15 شپېته اشاریه 15 هم دې ترتیب سره راځو چې څومره سیکشن انجینر صاحبانو موږ لرو هغه ټول سیکشن آرډر مې دلته ورسې 1500 او 9.30 هم دې ترتیب سره راځم بل سیکشن 540.540.8 او دو سیکشن زمونږ پاتې شو 6.20.6.20 هم دې ترتیب سره زمونږ وروستی یو سیکشن چې دی پاتې دی 651.651.2 نو زمونږ سیکشن چې د انجینر صاحبانو آرډر مو ورسولې د دې څخه وروسته چې د بل پړاو زمونږ چې دلته به ډیزاین لاین چې کوم نقاط را انتقالولي په دویم قدم کې راځو موږ انجینر صاحبانو دلته د دې د سنټر لاین چې دا کوم سنټر دی زمونږ چې زمونږ ډیزاین لاین هملته سنټر نه تېر شوی دی دغه سنټر چې دی دلته په سیکشنو کې چې دی پورته کوو د دغې زه معلوموو چې دا به څومره په کومه ساحه کې چې دی زمونږ سنټر دی چې بیا موږ سیکشن راوړو او په همدغې ځای باندې چې دی پیسټ کوو
راځو نن سبا پروفایل چې دی خلاصو موږ دلته پریکټس ته راځو په دې ځای کې کراس سیکشن دی پروفایل دی مین پروفایل ته راځو چې تر څو د پروفایل نه موږ ډیزاین بیډ الیویشن چې دی راواخلو او فیسل راوالو چې هماغه دلته سیکشنو کې بیا موږ پیسټ کړو نظر راوړو ته کټینګ او فیلینګ چې دی خپل برابر کړو ښه نن سبا پروفایل خلاص شو راځو اوس دغه پروفایل کې چې دی اول کدا کې به زه دغه میلانونه دلته راوډ کړم راوشم دلته ایډیټ لیبل سټایل ته ایډیټ لیبل سټایل کې امپورټ به کوم ورته کمپوزټ لیبل سټایل او دا به اپلای او اوکې به شي ښه سلوپونه ورته موږ راډ کوو مسایل دا شو اوس راځو موږ بیډ الیویشن او دغه مسایل چې دی د یارډینو کې چې دی ګورو هلته انتقالو یا زه راځم افغاني اساس خطونه چې دی په لومړي قدم کې ټاکمه انجینر صاحبانو دلته به وګورو چې داسې یو بیس واخلو 1540 کنه چې بیا موږ ته وروسته مشکل پیدا نه کړي او ما یې نه موږ خپل هایټونه واخلو 1540 زموږ سیکشن خو تر یو کم ساحې پورې اوس مهال موږ پریکټس اخلو زه به چې دی 1500 او 48 کې به یې واخلم XL انټر او ورټیکل انټر دا په 0 کې واخلو او انټر او XL انټر او هوريزونټل دا په 1500 او 50 کې واخلم انټر دا زموږ لپاره یو بیس یا تهداب په شکل باندې وي و دا XL دا به لږ راته خواته کړو چې تر څو اوس انجینر صاحبانو په هماغه ارډین کې چې دی موږ افسیټ اخلو د دې څخه چې تر څو په هماغه ارډي کې چې دی موږ راورکوخه لومړی ارډي چې دی زموږ 0 دی زه به افسیټ واخلم انټر افسیټ لومړی په 18.40 کې 18.40 کې لومړی افسیټ دویم افسیټ اخلم په 15 شپېتو کې بل افسیټ اخلو چې څومره سیکشن موږ اخیستي د عوامو په اندازه به چې موږ دلته افسیټ اخلو بل افسیټ اخلم 203 شپېتو بل افسیټ اخلو په 311 کې او بل افسیټ 348 بل 304.4 دا ترتیب باندې ټولې افسیټ موږ اخلو ارډین به متعارض ځان سره نوټ کړي وي 415.15 او 1509 بل افسیټ اخلم 1590.8 او بل افسیټ 620.8 او اخیری افسیټ دی زموږ 651.3 افسیټونه مو واخیستل انجینر صاحبانو اوس د دې څخه وروسته راځو موږ اوس راځو ډیټونه چې دی دا پیدا کوو نو دلته راځم پروفایل ته پروفایل کې چې دی پروفایل کې په ځای باندې کلیک کوو د هغې څخه وروسته چې دی په دقیق ډول باندې به راځي موږ چې دی هماغه خپل چې کوم بیس ټاکلی و هغه او ډیزاین بیډ دغلته به چې دی دا دواړه به سره
اندازه باخلي ښه په منظم ډول باندې چې دلته اشتباه ونه کوي. په دې ترتیب سره لازم په دویم کې ګورو چې دویم ژوروالی دویم سیکشن څومره دی. بې له احتیاط نه به کار اخلی په دې کې مو لږ اشتباه مو کړله نو زموږ به د کټینګ او فیلینګ به چې دی ډېر زیات راځي. بیا په دې ترتیب سره چې دی دغه ټول چې دی موږ اخلو او زه به چې دا ویډیو لږ سکیپ کوم چې تر څو زه دغه ژوروالی ټول پیدا کړم. تاسو هم په همدې طریقه باندې وکړئ. اوس که موږ دې ته انتظار وباسو نو زموږ نه ډېر زیات وخت نیسي دا، ځکه چې په دغه کې لږ دقت زیات پکار دی چې باید د ټولې ساحې چې دی په منظم ډول باندې رازوم کړي او په دقیقه نقطه کې چې دی موږ دغه ولګو. دوه ځلې چې دی راځو بل سیکشن ته. په دې ترتیب سره موږ چې دی راځو او اخري سیکشن کې چې کوم یو ژوروالی و دا په لاس راوړو ویکټر. ښه اوس راځو مرصبانو همدغه کوم ژوروالی مو چې دلته په لاس راوړل دغه کوم اساسي خط دی 1550 کې او ژوروالی د لومړي سیکشن چې دی زمونږ 15.4 په دې ترتیب سره دا اوس دلته اکسل ترسونه 15.4 دویم سیکشن 14.1 دې ترتیب سره راځو دریم ته 14.0 دا چې ډېر دقیق ډول باندې به دا انجینر صاحبانو رسوي چې په دې کې درنه څه پاتې نه شي. او 9.3 زمونږ په کټینګ او فیلینګ کې چې دی زیات رول به چې دی موږ سره سرور رول به ځکه سرور به چې دی ساحې ته ګوري او چې په کوم ځای کې زیات تغییر راځي په هماغه ساحه کې به چې دی سرور زمونږ لپاره سیکشن اخلي. په کومه ساحه کې چې دی کټینګ او فیلینګ نظر یونیفارم وي ډېر زیات تفاوت ورکې نه راځي نو هغلته به کرای ساحې پورې چې دی کولی شي یو سیکشن چې دی موږ ته والي. خو که کله ډېر زیات تفاوت و کټینګ او فیلینګ بیا مجبور دی چې په نږدې ساحو کې چې دی موږ ته سیکشن واخلي چې تر څو کټینګ فیلینګ والیوم حجم چې دی موږ دقیق په لاس راوړو چې ډېر زیات ایرر ورکې موجود نه وي. 2.150 او 6.2 بس باقي درې دانې پاتې 6.11 او بل چې دی 5.15 او اخیری سیکشن زمونږ اخیری سیکشن یو دانه کې چېرته اشتباه وکړله 14.0 یو دانه زموږ څخه پاتې شو چې دا
کوم یو اوس وګورو 9.3 9.2 8.1 تر دې ځایه پورې خو صحیح دی 8.14 صحیح دی 8.15 8.2 9.50 او 10.2 شپږ یولس او چې کوم سیکشن زموږ نه پاتې شو دلته ګورو چې زموږ نه کوم سټیشن کې پاتې دی په 16 کې هم شته دی 18 کې هم شته دی 22 هم شته دی 4 هم شته دی په ترتیب سره 300 هم شته دی او 411 اشاریه دغه افسیټ موږ نه پاتې دی مجبور یو دغه افسیټ به دی اوس موږ یو ځل بیا خلو افسیټ انټر 411.7 اوس بیا راځو موږ به هماغه پروسه د سره اجرا کوو چې تر څو دغه ډیپ چې دی موږ ځان ته معلوم کړو راځم پروفایل ته پروفایل او ډیپ پروفایل چې دی یو ځای کې کلیک کوو راځم ریفرنس الیویشن او ډیزاین بیډ الیویشن design bed elevation or reference اوس به وګورو چې دا څومره دی اشاریه 3.50 اشاریه دغه چې دی دا نه به کټی ته او دلته به پیسټ کوم چې تر څو ټول کې ایډیټ کول نه خلاص شو 8.350 په دې ترتیب باندې اوس چې موږ راځو الیویشن چې دا ورته معرفي کوي چې زموږ څومره الیویشن کې راځي زموږ ریفرنس چې دی دغه جمع ورسره هماغه ریفرنس چې موږ کوم لګولی دی نو موږ ته به بیډ الیویشن چې دی اګزسټنټ چې کوم تیر مو کو هغه موږ ته لاسته راشي نو زه راځم 1550 نو دا فارموله ورته چې دی اپلای کوم 1550 اوس دلته equal او دغه ډیپ جمع 1550 په دې ترتیب باندې موږ ته دا په لاس راوړل چې زمونږ د هر یو سیکشن کې به چې د ډیزاین بیټ الیویشن 15.4 د لومړي سیکشن دی د دویم سیکشن 15.1 دی باندې ترتیب سره چې دغه الیویشن موږ ته چې دی لاس ته راغلی بل چې د کراس سیکشن الیویشن دی چې دا به موږ د کراس سیکشن څخه راخلو چې دغه کراس سیکشن موږ کوم برابر کړی دی د دې هغه اساس چې کوم دی هغه کوم الیویشن دی اوس به راځو هر یو سیکشن ته دغه اساس الیویشن به ګورو 15.9 لومړی چې دی 15.9 دلته راځم 15.9 دویم چې دی د دویم 15.9 په دې ترتیب سره راځو دریم ته دریم 15.8 څلورم او پنځم ته راځو 15.15 شپږم
شپږم سیکشن پنځلس سوه درې شپېته همدې ترتیب راځو اووم ته پنځلس سوه درې شپېته اتم پنځلس سوه او درې شپېته همدې ترتیب سره پنځلس سوه او دوه شپېته لسم چې دی پنځلس سوه دوه شپېته راځو یولسم سیکشن ته یولسم سیکشن پنځلس سوه او دوه شپېته بل سیکشن ته راځو دولسم سیکشن چې دی زموږ حساس خط پنځلس سوه دوه شپېته او پنځلس سوه شپېته دغه وروستۍ دوه سیکشنې چې دی پاتې شولې پنځلس سوه شپېته او پنځلس سوه نهه پنځوس کرس سیکشن الیویشن راواخیسته لینتونه چې دی اوس به راشو لینتونه به لاسته راوړو چې لینتونه یې څومره راځي ښه اوس اکول دا خو چې دی دلته دې ځای نه اوس چې دی هغه ډب چې دی پیدا کوو انجینر صاحبانو کوم چې په دغې کې وي هغه ډب دی چې کوم د اساس نه د هر یو سیکشن کې لکه اوس دغه د اساس الیویشن شو د سیکشن او هغه الیویشن کوم چې موږ مقطع ور باندې دا کوو ډیزاین بیډ هغه ډب چې دی اوس پیدا کوو ډب ته بیس به ورته ویمه بیس لاین ټو ډیزاین بیډ په دغه باندې چې دی وموږ نو اوس چې دی اکوال دغه الیویشن کوم چې موږ ټوټل پیدا کړو منفي همدغه بیډ لیول بیس لاین الیویشن د دغو ترمنځ تفاوت اوس د دغه د استعمال څخه درته ښیم انجینر صاحبانو چې د دغه استعمال چې دی موږ په کوم ځای کې لرو نو راځم دا به بیرته منیمایز کړمه چې تر څو دلته په سیکشن کې تاسو ته د دغې استعمال څخه وښیم چې دا په کوم ځای کې موږ استفاده کوو اوس راځو موږ لومړی سیکشن ته په لومړي سیکشن کې چې دی صفري نقطه زموږ دغه ده یعنې زموږ ډیزاین لاین چې دی په دغه صفري نقطه کې تېر شوی دی اوس داسې یو کار زه کوم چې تر څو دغه هغه کوم سیکشن چې زه اوس راوړم او دغلته چې دی پیسټ کوم هغه ډیزاین بیډ دی زموږ چې د پی سی سی څخه ښکته هغه ساحه کې چې دی موږ خپل سیکشن ولګوو د دې څخه نو اوس په دغه بیډ باندې چې دی موږ راځو نو زه راځم ال انټر دلته چې دی کلیک کوم ال انټر نو راځم همدغه اساس کې ورته ورته چې دی ان کوم چې تر څو میلاندار نشي 2.2 او لږ چې دی دغلته راوړم چې تر څو په اساسي ډول باندې چې دی مشکل سره زه بیا وروسته مخ نه شم دویم سیکشن چې دی
دویم سیکشن ترازو یو اشاریه یو نوي یو اشاریه یو نوي په دې ترتیب باندې بس یې موږ کله سیکشن برابر که خپل سیکشن به موږ راخلو سیکشن په دغه ځای کې په دې نقطه کې به چې د پسکو نو دغه ساحه چې کومه ده دا به په کټینګ کې راځي دا موږ ځای به موږ کټ کېږي په دې ساحه کې همدغه ترتیب باندې موږ راځو او ټول سیکشن ته چې دغه ور معرفي کولی شي تاسو د پوینټ په ذریعه دلته پوینټ مو لګوئ خو ښه طریقه دا ده چې همدغه په اساس نه چې دی ورته لاین واخلئ دریم چې 2.0 چې دا فرعي لینونه دي بیا وروسته موږ به بېرته ختموو یا د منځه یې وړو اوس دلته په صرف موږ ته ځان لپاره چې دی هغه الیویشن معلومو ښه دریم چې دی یو په دغه ساحه کې چې دی ډېر زیات موجود دی دا ورمه چې هلته موږ اشتباه وکړه که څنګه 1560 ښه که نه دا ګوره 1560 دی ښه 1560 راځو دلته 1.8 خیر دلته زه چې دی لږ سره په شمال چې 1.8 دلته بیخي کټینګ زیات راځي او هلته چې پروفایل ته موږ لاړ شو ګورو هلته 1.8 دی او دلته کټینګ چې دی په دې ترتیب سره دی نو دغه دوه سیکشنه چې دي 1.8 کې RD کی او بل چې دی په 1.8 دا دوه RD-انو کې دغه سیکشن چې دی زموږ نه پاتې شوي دي مخکې دلته په کلکولیشنو کې هلته چې دی هغه ډیپت هم نه دی انتقال کړی نو د دغه څخه چې دی اوس مهال موږ تېرېږو راځو په نور باندې چې دی کار کوو پریکټس ورباندې کوو ګوره هلته 1530 دی نو زه به بیا راشم په دغه RD مجبور چې اوس دغه RD-انو کې دا الیویشن ورته بېرته انتقال کړو نو ځکه چې موږ هغه وخت کې اشتباه وکړه په شپږیشو کې چې دی زموږ د بیسلاین اوس به چې دی ورته بیسلاین نه دا ورکړو نو ښه راځو شپږیشو کې بیسلاین چې دی 3.8 دی سره 3.8 اوس ګوره صحیح شو ښه همدې ترتیب سره موږ راځو په مخه ځو 3.8 او 2.8 نو 3.8 او بیا 2.8 1500 او 2.8 دې ترتیب په RD نمبر 390 کې بیسلاین 1520 په RD 390 کې 390 کې 2.8 دی په دې ترتیب سره راځو RD 419 کې چې دی هم 2.8 دی 2.8 RD نمبر ګورو RD نمبر 1590 1.8 اولتا 1.8 1500 خیانه په دې ترتیب سره راځو
شپېته صحیح دی او 950 ډېر صحیح دي. راځو همدغه ډیپتونه چې کوم راواخیستل دا اوس دلته را انتقالو 3 او دغې ته راځم دا سیکشن ته موږ زیاته هڅه کړې ده چې په کټینګ کې راشو که نه که چېرته موږ فیلډینګ ته ځو نو بیا به لږ شکي کېږو ځکه چې موږ هڅه زیاته خپل کټینګ کې کړې ده. ډېرو کمو ساحو کې چې موږ اړ شي یو چې نور بله لاره نه لرو نو هلته موږ چې دی فیلډینګ کې راغلو خو هغه ډېره کمه ساحه ده. ښه کنټرول زیډ کچھ 3 متره درازم الانټر او بیس لاین او 3 انټر او په دغه سیکشن کې چې موږ لږ په فیلینګ کې راغلي وو دې ترتیب سره او راځم 2.3 2.2 3.2 0.01 2.350 بخښنه سره د سیبانو چې موږ دلته اشتباه وکړه هلته لاړو خو په همدې ترتیب باندې کېږي ویډیو چې د موږ به نننۍ ویډیو په همدې ځای باندې بندوو او تاسو کولی شئ زموږ سره په دغه ادرسونو باندې اړیکه ونیسئ که کومه پوښتنه سوال ځواب وړاندیز لرئ نو موږ سره یې په دغه ادرسونو باندې شریکولی شئ. دغه به زه په منظم ډول باندې دا ویډیوشنې په همدې ترتیب باندې جي کو او راتلونکي ویډیو کې په خیر موږ کټینګ او فیلینګ باندې چې دی کار وکړو. هغه سیکشن چې کوم ډول سیکشن موږ ورته مخکې انتخاب کړی دی لکه ریکټینګولر سیکشن و د هغې هایټ هغه به ورته برابر و هغه سیکشن چې دی جوړو به هغه سیکشن به راوړو دلته به انتقالو او فاینل کار یې کټینګ او فیلینګ دی هغه به محاسبه کوو او موږ به احجام به لاسته راوړو. د اوس لپاره ما ته راکړئ اجازه د الله په امان.